بھائی وایره تا فیوریټ سانګ د کوم یو دی؟ فیوریټ سانګ مې دا دی چې لیونۍ لاړه واده شوه پاتې مزه کوي لیکي اول اونرسی کو پھر آؤ سعودی عرب میں دوباره بیا او کرم خدایا ہے سعودي عرب ته دا زما دویم ځل دی چې زه راغلی ما زړګي ډېره سختي ده لکه ډېره سخته ده د زړه نه د بړاس خیږي په دویم داسې به د سعودي عرب باره کې د خلکو د ټول نه غلط څه خیال دی؟ یاره جی بس دا خلک کوئی کسی هلته د پیسې په شروع کړي سعودی عرب میں سب سے زیادہ مشکل کام ڈھونڈنا ہے. بھائی وایره ته چې پاکستان نه سړی راشي که نه د هغه د ټولو نه غټه غلطي صحیح. هغه د ټولو نه غټه غلطي ده السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ. تو بھائی آج کے ولاگ میں ہم رینڈم لوگوں سے رینڈم کویشچن پوچھیں گے اور کویشچن بھی وہی ہوگا جو میرا روزمرہ کا ٹاپک ہوتا ہے سعودی عرب کی زندگی کے بارے میں ادھر کیا کیا ہوتا ہے اور ہر بندے سے ہم ایک رینڈم کویشچن پوچھ لیتے ہیں اور وہ آنسر بھی 10 سیکنڈ میں آپ کو ملے گا بورنگ بھی نہیں ہوگا تو اسٹے ود اس بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والا ہے. ابھی ہمارے کچھ بھائی ادھر بیٹھے ہیں تو ان سے پوچھ لیتے ہیں. تو بھائی ہمارا سوال یہ ہے کہ پاکستان سے جب لوگ سعودی یا کوئی بھی باہر کنٹری آتا ہے تو اس کی سب سے بڑی غلطی کیا ہوتا ہے؟ تو آئیے بھائی سے پوچھ لیتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی وایره ته چې پاکستان نه سړی راشي که نه د هغه د ټولو نه غټه غلطي صحیح. هغه د ټولو نه غټه غلطي ده سرجي چې هغه وایي چې یاره زه به لاړ شم سعودي ته او بهر ملک دلته به مې ماما یې کاکا یې نو دلته چې بیا راشي بیا اسم نه اورې بیا ترې نه خپله پټېږي اورې. ہاں نو بس جس طرح بھائی نے بتایا کہ جب ہم باہر آتے تو کسی دوسرے بندے کی مطلب اس سے کوئی ایکسپیکٹیشن ہمیں نہیں رکھنا چاہیے اور اپنے بلبوتے پہ جو ہمیں کرنا ہوتا ہے تو وہ ہمیں اپنے بلبوتے پہ کرنا چاہیے. تو بیسٹ آنسر تھا. تو آئیے تو بھائی ہمارے پاس قاری صاحب موجود ہے اور اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ سعودی عرب لوگوں کا سعودی عرب کے بارے میں سب سے غلط خیال کیا ہے؟ نو قاری صاحب د سعودي عرب باره کې د خلکو د ټول نه غلط څه خیال دی؟ یاره جی بس دا خلک کوئی کسی هلته د پیسې په شروع کړي نو د دې د مزدورۍ نه خبر نه دي کنه د دې د مزدورۍ نه خبر نه دي. تو بھائی یہ ہمارا نیٹیو لینگویج تھا اور قاری صاحب نے بولا کہ لوگوں کا سب سے غلط خیال جو ہوتا ہے وہ یہ کہ ریت میں پیسہ ہے بس ریت کون. تو بھائی ہمارا اگلا جو کویشچن ہے اس بھائی سے وہ یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان سے سعودی عرب آنا چاہتے ہیں تو اس کو یہ بھائی کیا پیغام دے گا؟ تو آئیے اس سے پوچھ لیتے ہیں. اول اونرسی کو پھر آؤ سعودی عرب میں دوبارہ بھی ہوا ہے تیز ہوا ہے. اونرسی کو پاکستان میں پھر آؤ سعودی عرب میں. تو بھائی کا بہت اچھا میسج تھا. ہنر پہلے سیکھو اور بعد میں سعودی عرب یا کوئی بھی کنٹری اگر آپ جانا چاہتے ہو تو آپ جا سکتے ہو. تو بھائی ہمارا جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ تو بھائی سے پوچھ لیتے ہیں. ہاں بھائی. سعودی عرب میں سب سے زیادہ مشکل کام ہے کام ڈھونڈنا ہے. بھائی آواز سلو دے دوبارہ ہوئے تیز. سعودی عرب میں سب سے زیادہ مشکل کام ڈھونڈنا ہے. تو بھائی کا بہت اچھا میسج ہے کہ کام ڈھونڈنا ادھر سب سے مشکل کام ہے. تھینک یو. ابھی ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہے. آئیے اس سے اس کی سعودی عرب کی ایکسپیرینس کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سعودی عرب کے بارے میں آپ سے جاننا ہے تو میرا جو ذاتی ایکسپیرینس ہے سعودی عرب کے بارے میں تو یہاں پہ جو ٹائم میں نے گزارا ہے جو ایکسپیکٹیشن میں نے لوگوں سے توقع رکھی ہوئی تھی ایسا ابھی تک ایسا ممکن نہیں ہوا. تو آئیے بھائی ایک اور عامر صاحب بیٹا ہے اس سے اس کی زندگی کے حوالے سے کچھ پوچھ لیتا ہے کہ اس کا کیا ایکسپیرینس رہا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عامر صاحب څنګه یې؟ خیر خیریت ته تاسو څنګه یې؟ الحمدلله. وایه که نه د سعودي عرب زندګۍ باره کې څه وایې؟ یاره د سعودي عرب زندګۍ باره کې خو به دا ووایو چې لکه ډېره سخته زندګي ده. مونږ خو دې نه مخکې لکه په تایلنډ کې پاتې شوي وو. جی ښه. ډېره زبردسته زندګي وه خلک یې ښه دی او زمونږ پاکستانیان چې هلته دي هغه ډېر زبردست دي لکه. جی ها. او داسې ملیشیا ته تللي وو هغه کتل دا داسې سنګاپور ته تللي وو. ها.
سعودي عرب ته دا زما دویم ځل دی چې زه راغلی ما ها. زړګي ډېره سختي ده لکه ډېره سخته ده، د زړه نه دې بړاس خیږي. په دویم ځل غلط شوی یم راغلی ما لکه او ما خو هغې غاړې ته وخت کړلی ها الحمدلله ډېر ښایسته وخت کړلی ها او د سعودي عرب زندگی چې دا ډېره سخته ده ډېره سخته ده. ډېره سخته ده نو څنګه سب مطلب څه به وایي؟ نو زه خو به خلکو ته دا ووایم که تاسو ته که څه ونري او راځئ جو سعودي ته راځئ ها کنی اسے ډېره ګرانه سچ بیا به بابا توبہ وباسے. تو بھائی بہت اچھا لگا عامر صاحب کے ساتھ دو چار باتیں ہوئی تو ممکن ہے آپ کو بھی سمجھ آئی ہوگی، تو وہ تو میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا. یہ بھائی اس بھائی سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کا فیوریٹ سانگ کون سا ہے. تو یہ ادھر بیٹھا ہے. السلام علیکم وعلیکم السلام. بھائی وای رہتا فیوریٹ سانگ د کوم یو دی؟ فیوریټ سونګ مې دا دی چې لیونۍ لاړه واده شوه پاتې مزه کړي تو بھائی فائنلی ہمارا ولاگ ابھی اختتام پر پہنچ گیا اور انشاءاللہ ہم آگے بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ اس طرح آپ لوگوں کو انٹرٹین کر سکے اور سعودی کی لائف سٹائل آپ کو دکھا سکے. لیکن اینڈ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کائنڈلی ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے بھی اس طرح ویڈیو سے آپ اپڈیٹ رہے. تو انشاءاللہ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک دلو اللہ فامان.